داسې حال کې چې کورونا وایروس نړۍ کې ژوند نږدې په ټپه درولای، عراق او سوریه کې جګړه بیا په تودېدو ده. دغه دواړه هیوادونو کې اسلامي دولت نومې ډله یا داعش بیا په راوتو دی. د شپې تپه تیاره د سوریې د ایرزور کې د جون لومړیو یوه شپه ده. د کردانو په مشرۍ ځانګړو ځواکونو یو کاروان روان دی. دلته د دغه کور دننه داسې فکر کې د داعش شکمن کسان په وسلو سنبال دي. یوازې دغه عملیاتو کې 150 کسان ونیول شول. ډیر نور لا همداسې آزاد ګرځي. دلته د خلافت او د مخالفانو پر وړاندې د ګوتڅنډنې شعارونه دي چې د دې ځای د خلکو زړونو کې ویره او ډار اچوي. او لکه د لومړیو وختونو په څیر د داعش وژونکي ځایي چارواکي په نښه کوي او وژني. خلک دلته په ډار کې ژوند کوي. دغه سړي زوی هم اورپکو وروژلی. هغو کسانو چې لیدلي ویل یې یو ګاډی ورپسې شو، ویې نیول او ورسره یې بوتلل. ورپسې سهار یې ملګرو لټون پیل کړ. دوی یې پرې شوي سرونه پر قیر سړک وموندل. د کورونا وایروس وبا او د ځواکونو ایستل پر دې معنا دي چې د ائتلافي ځواکونو شمیر به دلته پر مځکه لا کم وي، خو آسمانونو کې بیا جنگي الوتکې بوختې دي. بریتانوي، فرانسوي او امریکایي الوتکې پر داعش او دښتو کې پر پټنځایونو بریدونه کوي. نړیوال ائتلافي ځواکونه وایي لسګونه اورپکې وژلي دي. کله چې د خلافت سوریه کې وپرځید، لسګونه زره ښځې او ماشومان یې ونیول شول. داعش اوس بیا خپل ګوتڅنډنه تازه کړې چې د کردانو تر ولکې لاندې پنډغالو به یې آزادوي. یو کال وروسته لا هم د پنډغالي له توندلارۍ ډک او د داعش له جنډو سره پکې لاریونونه دي. ځینې دلته د زړه بدلون دعوه کوي او وایي د خپلو ماشومانو په اړه ویریږي. هغوی چې پنډغالو کې د توندلارۍ پر وړاندې غږ پورته کوي باید پیژندګلوي وساتل شي. دا ځورونکی ده. له دې ځایه د خپلو ماشومانو وتلو ته تلوسه یم، سره له دې چې له دوی سره د ژوند او غم تیرولو ارمان لرم. که زه ترې پاتې شم ستونزه نه لرم، که نه له ایدیولوژیک پلوه یې د ساتنې لپاره څه نشي کېدی. ډیر به ناوخته وي. او پنډغالي نه ټینګېږي. دلته حسکه پر یوه کور چاپه ده. د کردانو په مشرۍ د سوریې دیموکراتیک ځواکونه د تښتېدلو لټون کوي. دننه یې 2 روسۍ مېرمنې او بله د ازبکستان له خپلو ماشومانو سره دي. ځایي چارواکي وایي دوی ترکیې ته پر لار وې. اوس بیا ونیول شوې. خو د انسانانو یو ځایي قاچاقی وایي نور بیا ادلب ته په تېښته بریالي کېدو بختور وو. دوی په منظم ډول رسیږي. د داعش غړي او کورنۍ هم دوی یا د آزاد شوي شمال ته راځي یا سملاسي ترکیې ته ځي. داعش چې یو وخت پر ښارونو او لښکرو واکمني کوله، اوس مهال پرځېدلی دی. خو یو ځل بیا له تیارو په راوتو ښکاري. که څه هم لویدیځ ته یې رسېدا کابو شوې، خو عراق او سوریه کې بیا داسې ښکاري خپلې منګولې ښخوي. داسې حال کې چې د نړۍ پام اوښتی، اسلامي دولت نومې ډلې آرام نه دی کړی.